د کهانی په شروعات کې موږ د امریکایي فوجي وینو چې د هلیکاپټر انجن فیل شوی وي او لاندې د افغانستان په یو غار کې رالوېدلی د سره په دې هلیکاپټر کې 3 کسان نور هم وي او هغه په دې ټیم مړ شوي وي خو د دې فوجي قسمت ښه وي او دا پکې ژوندی پاتې شوی او په دغه غار کې اوس بېهوشه پروت دی د هلیکاپټر په افغانستان کې رالوېدلی وي افغانانو ته پته لګېدلې وي چې د امریکایي فوجي راغلی دی او په دې غار کې رالوېدلی دی د هلیکاپټر سره نو د افغانستان طالبان پسې اوس ګرځي او مړ کوي دا فوجي اوس په دې غار کې ګرځي او د هیڅ پته ورته نه لګي چې زه په کوم ځای کې یم اوس دا فوجي خپل ملک ته رنګ وکړي چې زما هلیکاپټر رالوېدلی دی او ما ته خپل ځای وښایي چې زه چېرته یم هغه کمانډر ورته وایي ته په افغانستان کې او ستا طرف ته اوس ډېر طالبان در روان دي پټ شه او دا فوجي ورته وایي زه بالکل ټیک یم او مخکې تللی شم دا کمانډر ورته په جواب کې وایي دا هلیکاپټر خواته مه ځه هلته افغانان راغلي او مړ کړي دي دا فوجي ورته وایي په هلیکاپټر کې زما وړوکې لور ده که ژوندی پاتې شوي وي دغه ټیم کې دا فوجي دا کمانډر خبره ونه مني او د هلیکاپټر خواته روان شي دغه ټیم کې طالبان د فوجي وویني او په دې ټیم کې ورته د یو افغاني راکټ مخامخ کړي چې څنګه په ډز کوي دا فوجي په سنیپر باندې ډز وکړي او هغه یو افغاني وفات شي اوس د دواړو د طرفه ډزې شروع دي فوجي هم ډزې کوي او د افغانان هم په ډزې کوي په دې ټیم کې 2 افغانان نور هم وفات شو اوس د یو افغاني خپل مشر ته رنګ وکړي چې زما 2 ملګري وفات شي راشي او د یو فوجي د زرې مړ کړي دغه ټیم کې د فوجي ته هم د خپل ملک نه رنګ وشي چې ستا طرف ته 25 افغانان در روان کته غر طرف ته منډه کړه په دې ټیم کې دغه 25 افغانان راورسېد دغه غر ته او د فوجي وویني او په دغه غر کې ښکته پاره کړي په دې فوجي باندې د شا طرفه د ډزو باران دی او دا فوجي هار نه من او دی په هم ډزې کوي اوس د دې فوجي خیر نشته ځکه چې مخې ته دته لار ختم شي او مخې ته دته یو غټ سیند یو جوز سیند مخې ته راشي یا خو به دا د سیند ته وردانګي او یا به خپل ځان د طالبانو حواله کوي خدای د ځان افغانانو ته نه حواله کوي او یو غټ ټوپ ووهي او سیند ته ودانګي دا سیند ډېر زیات ژور وي خو د لامبو ورځي چې کله د افغانان راورسي نو یو بل ته وایي چې د ده بچ کېدو چانس نشته ځکه چې دا ډېر ژور سیند دی راځه چې ځو خو دا فوجي په لامبو ځان یو غاړې ته وباسي او په دغه غر کې روان شي چې په دغه غر کې مخکې دا لږ لاړ شي نو هلته یو وډوکی شان روډ وي او په هغې کې یو ګاډی ولاړ چې په هغې کې د ده هغه لور ناسته وي او چا د هلیکاپټر د خوا نه راپورته کړي وي او هغه ژوندی پاتې شوي دا لور چې یې وویني دی د خپلې لور ته وایي راځه نو دی یو غر ته وخیږي ځکه چې لاندې افغانان په دوی پسې ګرځي او وژني په دې ټیم کې افغانانو ته اطلاع میلاو شي چې فوجي یو غر ته ختلی دی هغې ورپسې غر ته لاړ شي دې ځل یې افغانان ژوندی نه پرېږدي ځکه چې دې ځل پسې ډېر غصه تللي وي نو په دې ټیم کې د فوجي خپل ملک ته کال وکړي ما پسې هلیکاپټر راولېږئ ځکه چې اوس ماته د مرګ خطره ده او بل طرف ته د سره وړوکې لور هم ورسره ده د ده سره ټیم اوس ډېر زیات کم دی نو دا د خپله لور بهر کښېنئ د دې دپاره چې افغانان راشي د دې نه تپوس وکړي او زه پرې د شا نه ډزې وکړم په دې ټیم کې یو افغانی راشي او دې جینۍ ته وایي تا پلار څه شو دا جینۍ ورته خپل پلار وښیي نو دغه فوجي دغه کس ته ډایرکټ ټوپک ونیسي خو دا کس ورته وایي زه طالب نه یم زه ګډې سره وم ما مه وله او بیا ورته وایي زه به ستا د غار نه بهر وباسم او خپل ملک ته به روغ لاړ شي بیا ورته دا فوجي وایي زه ما نه مخکې ځه دا افغانی د دې فوجي نه مخکې شوي وي او داسې ځي ته یې ورسوي چې هلته طالبان وي چې څنګه دوی دغه ځي ته ورسي نو په دغه فوجي باندې طالبان ډزې شروع کړي او دغه یو افغانی د دغه فوجي نه دا لور وتښتي د دې دپاره چې دا به د لور پسې راشي او موږ یې ونیسو اوس دا فوجي د طالبانو په کپړو کې د طالبانو د کیمپ ته راشي خپله لور پسې خو په دغه ټیم کې طالبان ګیر کړي او جیل ته یې دننئ او دومره یې ووښي چې د کېناستو پاسېدو نه یې ایستي وي اوس ورته دا افغانیان وایي چې موږ غټو ملکونو له شکست ورکړی دی ته پکې لاسه شي چې زموږ په ملک کې هلیکاپټر ګرځي اوس د ماښام ټیم شو او د امریکې د فوجي ځان په شرول دغه جیل نه راخلاص کړي او د ده دا لور یې په بیله کمره کې بنده کړې نو دا دغه کمرې ته لاړ شي یو 2 طالبان وي هغه بېهوشه کړي او بیا د خپله لور هم د دې کمرې نه راازاده کړي دا اوس دغه لور سره د کیمپ نه منډه کړي خو شاته طالبانو ته پته ولګي او په ده پسې ډزې شروع کړي او منډې پسې کوي دی بیا دغه باره غر ته وخیږي ځکه چې د خپل ملک کسانو ته ویلي دي چې ما پسې دغه غر ته د هلیکاپټر راولی نو په ده پسې هلیکاپټر په دغه ټیم کې راشي او په ده پسې د شا نه ډېر طالبان هم ورپسې وي او دا یوازې وي اوس که په ده باندې یو ډز هم وشو نو دا به ډایرکټ مړ وي ځکه چې د ده سره په ماشین کې ګولۍ هم ختم شوي وي او دی په دې ټیم کې وږی شوی هم وي بل طرف ته ده سره دا جینۍ
نگرانۍ هم ورسره وي نو دا نوره منډه نشي وهلی او په دغه غار کې سملي. طالبان بس دته کابو ته رانږدې شوي او دلته هغه هلیکاپټر راشي او په هغې کې د امریکې 4 پوځیان نور او په دغه طالبانو باندې ډزې شروع کړي د دې غار د سیر نه. په دې ټیم کې د امریکې یو 2 پوځیان ولګي او مړه شي. دلته پکې طالبان هم یو څو مړه شوي. دغه پوځیان په دې ټیم کې د یو پوځي بچ کی او هلیکاپټر ته وخېږي او روغ رموټ یې امریکې ته ورسوي. مرګورو که ویډیو مو خوښه شوي نو چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان ورسره ضرور آن کړئ. میلاویږو په بله ویډیو کې.